زما یو نارمستانه پاکستان زنده باد. نو دا داسې څه مزاحیه غونډه کې خبرې دي، زه یم هم داسې څه مزاحیه غونډه کې وایي ماله تش لاس د مینې راکه بابو در باندې مین دی، بابو در باندې مین خیر که په پپو باندې بین دی، بابو در باندې مین، بابو در باندې مین، بابو در باندې. ما ته بیګم صاحب ادا حقیقت ما ته وایي ما ته سوات سیټ ما باندې وکړه، ما ورته یاره زه به په تا باندې سوات سیټ هلک ومه چې په دې باندې زما تنزلي شوې ده. پکار ده پکار دا چې ترقي وشي که نه، مطلب زه خو پرنسپل وم که نه، نو تاسو یقین وکړئ چې دا ما بیا په داسې پیش کړ نو بیا ما ته ټولو خلکو بابو وې بابو وې، نو زه پرنسپل نه دی بابو کړی ما. اباسین صاحب وایي بابو در باندې مین دی، بابو در باندې مین دی، دا ستا دیدن پسې بېچین دی او بابو در باندې مین دی، بابو در باندې مین دی. په دنګه پوزه دې نتکې د بابو در باندې مین دی، په دنګه پوزه دې نتکې د بابو در باندې مین دی، په غاړه کې دې چین دی بابو در باندې مین دی، بابو در باندې مین دی. او زلې پلې در پسې ګرځم بابو در باندې مین دی، په لاس کې مې لالټین دی بابو در باندې. وایي ته جوړې ایم پي وارې نه که دا لالټین ځان سره ګرځې افضلي خان صاحب، نو په لاس کې مې لالټین دی بابو در باندې مین دی. ما ته بیګم صاحب ادا حقیقت ما ته وایي ما ته سوات سیټ ما باندې وکړه، ما ورته یاره زه به په تا باندې سوات سیټ هلک ومه چې زه ګاډې والم او بیا زه ډرایوینګ زده کوم په سیټ کومه. یاره تاسو یقین وکړئ هغه لوی مې ګاډی واخیسته خو ما ډرایوینګ یې زده نه کړ اوسه پورې، خو هسې وعدې ورسره کوم، هسې وعدې ورسره کومه په تا به سیل د سوات کومه بابو در باندې مین دی. او درته به ښایم کالام دی که مدین دی بابو در باندې مین، بابو در باندې مین دی، بابو در باندې مین دی. لږه توجه وایي ماله تش لاس د مینې راکه بابو در باندې مین دی، بابو در باندې مین دی. اندیش صاحب خیر که په پپو باندې بین دی، بابو در باندې مین، بابو در باندې مین، بابو در باندې مین دی. او پتا پسې به لټ پلټ کم بابو در باندې مین دی، چین دی او که سپین دی بابو در باندې مین، بابو در باندې مین دی. او مختله ارمانه دا ارمان دا ستا چې صفتونه کوي، ارمان دا ستا چې صفتونه کوي دا هم د پاک الله یو دین دی او بابو در باندې مین دی، بابو در باندې مین دی. دا نو دا داسې څه مزاحیه غونډه کې خبرې دي، زه یم هم داسې څه مزاحیه غونډه کې. نو دا یو څو شعرونه هم ستاسو په مخ کې پیش کړ او زه ستاسو د ټولو یو ځلې بیا ډېر مشکور او ممنون یم چې تاسو زموږ دې خړ پړ کړي ته تشریف راوړو او زموږ دې کلي له تاسو یو ښکلا ورکړه، یو رونق هم ورکړو. الله دې تاسو ښاد او آباد ساتي او الله دې کي چې داسې محفلونه زما په ټوله پښتونخوا کې وختاً فوقتاً همداسې منعقد کېږي او موږ پکې داسې د خوشحالۍ او د محبت یو بل سره اظهار کوو. په آخره کې به زما یو نارمستانه پاکستان زنده باد.